سلامونه ملګرو، څنګه کولای شو چې په خپل انډرایډ موبایل کې کالی لینکس انسټال کړو؟ نو د هر څه څخه چې د مخه چې تاسو ته ډېر مهم دی هغه کیبورډ او موز دی. دا چې کوم ډول کیبورډ او موز دی دا به درته په ویډیو کې وښیم. هغه دی وایرلیس کیبورډ او موز. دا وایرلیس کیبورډ او موزونه دي چې بې له لینه د کمپیوټر او موبایل سره وصلیږي. که چیرې تاسو دا د موبایل سره نسئ وصلولی نو د فلش خوله یا هم او ټي جی بولي. نه وروسته تاسې د وایرلیس کیبورډ موز دغه سپینه خوله و د او ټي جي ته ور واچوئ. کله چې مو دا او ټي جي ته ور واچوئ نو دا خوله چې د او ټي جي دا بیا موبایل ته ور واچوئ نو موز او کیبورډ اتومات کمپیوټر موبایل پورته کوي. ته به تاسې ولاړ سئ ګوګل کروم ته. کله چې مو هغه اوپن کړئ نو دلته به تاسې ولیکئ نیټ هینټر سټور. دغه د موبایل ملګرو چې تاسې وینئ په لومړي سر کې راغلی دی نیټ هینټر آف سټور. نو کله چې دا کلیک وکړئ نو دا به ډاونلوډ کړئ. نو پر دې اولني لینک باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسې ملګرو ډاونلوډ سټور اپ وایي. کله چې تاسې دا وایي نو دا به ډاونلوډ شي. تقریبا 10 MB دی. کله چې دا ډاونلوډ شو نو زما سره ډاونلوډ پروت دی. نو زه ځم خپل فایل منیجر ته دا انسټالوم. نو دا په ډاونلوډ فولډر کې دی. فایل منیجر اوپن کړئ او دلته به ډاونلوډ فولډر پیدا کړئ. نو دا ډاونلوډ فولډر دی ملګرو. دا دی زما سره شته نیټ هینټر اپ سټور دی او دا به انسټال کړئ. نو زما سره انسټال شته نو زه بیا ځلې نه انسټالوم، ځمه سیخ ده هغه اوپن کومه. کله چې تاسو دا انسټال کړئ دا دی ملګرو. دلته به تاسې په دې سرچ بټن باندې کلیک وکړئ او په دې سرچ کې به ورته ولیکئ نیټ هینټر کیکس KEX نیټ هینټر کیکس او سرچ بټن به کلیک وکړئ. دلته تاسو وینئ چې دغه دی نو دې ډاونلوډ به کلیک وکړئ. ملګرو دا تقریبا 10 MB دی تاسې وینئ. نو ملګرو که چیرې ستاسو انټرنیټ کمزوری وي نو دی خپله کاټېږي. کله چې کار شي بیا انسټال ووهئ. څومره MB چې پاته یې هغه بیا دی. اوس ماته 3 MB پاته سوی نور ډاونلوډ سوی دی نو دی اوس هغه پاته 3 MB هم ډاونلوډ غواړي. نو دلته به تاسې سیټینګ ته ولاړ شئ او په سیټینګ کې به نیټ هینټر سټور آن الاو کړئ. الاو نه بېلته به دی نیټ هینټر کیکس انسټال کړئ. ښه نو ملګرو نور کله چې دا موږ اوپن کړو دی الاو به یې کړئ. دی زموږ څخه یوزر نیم غواړي او پاسورډ غواړي او دلته یو بل پاسورډ هم دی چې هغه په ټرمکس کې ورکوي. نو دا درې شیان زموږ څخه غواړي. د هغه نه وروسته بیا کنیکټېږي. نو موږ راځو نو چې کله تاسو ټرمکس ډاونلوډ کړئ دلته به ورکوئ APT اپډیټ. د هغه څخه وروسته به تاسې ورکوئ APT اپګریډ. بیا هم وای ورکوئ. بیا هم وای ورکوئ او انټر او دلته بیا وای ورکوئ او انټر یې کړئ. د هغه نه وروسته بیا اوس تاسې APT اپډیټ ورته ولیکئ. زه به دا کلیر کړم او APT اپډیټ انټر به یې کړئ. دلته به APT انسټال ډوپلیکیټ او انټر یې کړئ. د هغه نه وروسته duplicate-o.nethunter-installer بیا دغه URL ورکړئ HTTPS. دغه به مکمل ورته ولیکئ کوم چې ما درته لیکلی دا به ورکړئ او انټر به یې کړئ. اوس به یې چک کړو چې زموږ سره دا راغلی دی که یا ایرلیس هغه دی راغلی دی. نو د هغه نه وروسته chmod +X نیټ هینټر انسټالر او انټر به یې کړئ.
هغه نه وروسته ټکی سلاش ډاټ سلاش نیټ انټر انسټالر او هغه نه بعد وي. اوس تاسو ولیدئ چې کالی لینکس موږ سره راغلی او انټر به کړئ. د انټر نه وروسته به بیا تاسې دغه وینئ چې دا تقریبا 2 ساعته 3 ساعته ډاونلوډ غواړي. 1.5 GB فایل که ستاسې نیټ تیز وي نو ژر به ډاونلوډ شي. نو زه ویډیو سکیپ کوم تر څو دا ډاونلوډ شي. ښه نو ملګرو دا ډاونلوډ شو هغه د اوس اکسټراکټینګ کېږي. لږ صبر ورته کوو. اوس به دلته تاسې نو ورکړئ ان به ورکړئ او انټر به کړئ. هغه نه بعد اوس به تاسو دلته NH ورکړئ او د هغه نه وروسته به داسې ورکړئ nmf kali.org kali.org نه وروسته به تاسې اکزیټ شئ. د اکزیټ نه به وروسته نیټ هینټر کیکس پاسورډ. ښه نو دوستانو دلته اوس تاسې خپل په خوښه یو داسې پاسورډ ورکړئ 6 عدده کم نه وي، ښه سخت پاسورډ. تاسو چې کوم پاسورډ ورکړئ ملګرو وارخطا نه سي. هغه پاسورډ تاسو ته نه ښکاره کوي. هغه پاسورډ تاسو یاد ساتئ. هغه پاسورډ پټ دی. یوزر نیم دلته اوس تاسو څخه یوزر نیم غواړي. یوزر نیم هم ورکړئ خپل په خوښه یو داسې یوزر نیم ورکړئ چې ستاسو خوښ وي. هغه چا خوښ ستاسو نوم یې هغه ورکوئ هر څه چې ورکوئ. پاسورډ هم نه ښکاره کېږي او یوزر نیم هم پټ وي. پاسورډ او یوزر نیم دواړه پټ وي، ښکاره کېږي نه وارخطا کېږئ. نو دلته یو یوزر نیم ورکړئ خپل په خوښه. د یوزر نیم نه بعد به تاسې ورکړئ نیټ هینټر کیکس. لږ ورته انتظار کېږي. اوس ملګرو تاسې وینئ 95001 دا زموږ سره هغه نمبر دی کوم چې دی غواړي او هغه نور 2 نمبر یو یوزر نیم دی هغه خو تاسو خپل ورکړی دی په یاد مو دی او پاسورډ چې دی پاسورډ هم باید ستاسې خپله یاد وي چې تاسو ورکړی دی. دغه پاسورډ هم هلته ورکول کېږي. زه طریقه درته ښیم. ښه نو ملګرو اوس چې تاسو کله نور هر څه پای ته ورسول نو رابسئ نیټ هینټر کیکس به اوپن کړئ. نو تاسې چې کوم پاسورډ ورکړی دی هغه پاسورډ به تاسې په دلته ورکړئ په پاسورډ کې او کوم یوزر نیم چې تاسې ورکړی دی ویریفای پر ځای کې هلته یوزر نیم ورکول کېږي نو هغه به تاسې دلته ورکړئ. کله چې مو دلته یوزر نیم او دلته مو پاسورډ ورکړئ د هغه نه وروسته په روټ پاسورډ کې تاسو ته خپل چې 95001 زما ده ستاسو ته نه پوهېږم چې هر څو وختې هغه به دلته ولیکئ 95001 چې هر څو شو. کله چې تاسې دلته خپل درې سره عمل اجرا کړئ د هغه نه وروسته کنیکټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به اتومات لینکس انسټال شي او اتومات بس لینکس صفحې ته ولاړ شئ. نو ملګرو دې کې تاسې ډېر کارونه کولی شئ. د موبایل د بیکګراوند اړولی شئ. کروم براوزر هم دلته شته، ګوګل هم شته، خو دا هر څه په راتلونکي ویډیو کې وایو موږ انشاءالله. نو دا لینکس دی انشاءالله بس چې په خدای دې وکړي تاسې انسټال کړی وي داسې ځکه انسټال یې ډېر زور غواړي په لومړي سال کې.